د سولې مشورتي لویې جرګې پر مهال د یوې مور له درد او غم ډکه کیسه. یوه مور خپله د ژوند کیسه داسې کوي: یو زوی مې طالبانو راته شهید کړ، د هغه مېرمن مې خپل بل زوی ته وکړه، هغه زوی یې هم را شهید کړ، بیا مې د خپل دوهم زوی مېرمن هم دریم زوی ته کېنوله، اخر یې هم دریم زوی را شهید کړ. اوس مې کور د یتیمانو ډک دی. طالب که سوله غواړي له ما سره دې وغږېږي، بهر ولې ناست دی؟ نن ورځ د مشورتي لویې جرګې پر مهال ولسمشر غني د ملت استازو ته داسې خبرې وکړې: جرګې ته کوم فرمایش نه لرم، خپله دې تصمیم ونیسي. د 400 طالب زندانیانو د برخلیک معلومولو لپاره د سولې مشورتي لویې جرګې ته ولسمشر غني په خپله وینا کې وویل چې 400 طالب زندانیان سختې دوسیې لري. نوموړي وویل طالبانو ویلي دي که 400 زندانیان خوشي کېږي نو په 3 ورځو کې به مخامخ مذاکراتو ته تیار شي. غني وویل د سولې او پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو په تړاو د لوی مشورتي جرګې رابلل اساسي قانون ته زموږ ژمن پاتې کېدل دي. او همدارنګه ولسمشر غني د جرګې ګډونوالو ته وویل ستاسو د نن او سبا ورځې تصمیم ډیر مهم دی. نوموړي وویل زه خپله تاسو ته هیڅ ډول فرمایش نه لرم، ځکه زه ستاسو د هر یو په درایت او وطن پالنه باندې باور لرم. ولسمشر غني وویل د افغان حکومت لخوا د 15,000 سال طالب زندانیانو آزادول د سولې ته د افغان حکومت د لیوالتیا څرګندونه کوي. د سولې مشورتي لویه جرګه چې نن ورځ د کابل د لویې جرګې په تالار کې پیل شوه، پکې د ټولو ولایتونو څخه کابو 3,500 کسانو ګډون کړی دی چې ټول یې مخور کسان دي او د ولس په خوښه ټاکل شوي دي. دغه جرګه چې نن ورځ لومړۍ ورځ او سبا ورځ به هم دوام وکړي، که څه هم د ځینو افغانانو له سخت غبرګون او مخالفت سره مخامخ شوه، خو ځینې نور یې بیا په نیک پال نیسي او وایي چې دا د سولې او بین الافغاني خبرو د پیل کېدو لپاره یو اساسي او مهمه لاره ده. د دغه جرګې مشري د استاد عبدالرب رسول سیاب پر غاړه وه، خو هغه د خپلې ناروغتیا له امله د دغه لویې جرګې مشري د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله ته وسپارله او په دغه جرګه کې د هیواد وتلو سیاسي مشرانو هم ګډون درلود.